Orya English Language Program. د اوریا د انګلیسي ژبې خپرونه. برنامه لسانی انګلیسي اوریا. وړاندې کوونکی عارف اوریا. Lesson 55th 55 لوست. درس 55. Family members. د کورنۍ غړي، اعضای خانواده. دوستانو راځئ چې د کورنۍ د غړو نومونه زده کړو. دوستان عزیز بیاین که اسمای اعضای خانواده را یاد بگیریم. لطفاً پشت من تکرار کنین. Father Father پلار پدر. My father's name is حاجی ایوب اوریا. زما د پلار نوم حاجی ایوب اوریا دی. اسم پدر من حاجی ایوب اوریا است. Father Father My father's name is حاجی ایوب اوریا. Mother 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 مور مادر. I love my mother. I love my mother. زه له خپلې مور سره مینه کوم. من مادر خود را دوست دارم. I love my mother. Brother 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 ورور برادر. I have 4 brothers. I have 4 brothers. زه 4 ورونه لرم. من 4 برادر دارم. I have 4 brothers. Sister 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 خور خواهر. My sister is younger than me. My sister is younger than me. زما خور لمانه کشره ده. خواهرم از من جوانتر است. Grandfather 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 نیکه پدرکلان. My grandfather has passed away. My grandfather has passed away. زما نیکه وفات شوی دی. پدرکلان من فوت کرده. Grandmother 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 نیا مادرکلان. My grandmother is 70 years old. My grandmother is 70 years old. زما نیا 70 کلنه ده. مادرکلان من 70 ساله است. Uncle 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 تره یا ماما. کاکا یا ماما. My uncle lives in Kabul. My uncle lives in Kabul. زما تره یا ماما په کابل کې اوسیږي. ماما یا کاکای من در کابل زندگی می کند. برای کاکا و برای ماما انکل میگن. Aunt 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 ترور. عمه یا خاله. I want to visit my aunt. I want to visit my aunt. I want to visit my aunt. زه غواړم چې خپله ترور ووینم. من میخوام که عمه یا خاله خود را ببینم. I want to visit my aunt. Son Son
son زوی پسر یا بچه زبی is my son زبی is my son زبی is my son زبی زما زوی دی زبی پسر من است daughter 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 لور دختر Jamil has one daughter Jamil has one daughter Jamil has one daughter جمیل یوه لور لري جمیل یک دختر دارد cousin 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 د تره زوی ماما زوی د یا د ترور زوی بچه عمه بچه خاله بچه ماما یا بچه کاکا ناصر is my cousin ناصر is my cousin ناصر is my cousin ناصر is my cousin ناصر زما ترورزی دی ناصر بچه خاله من است یا ناصر بچه عمه من است nephew 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 وراره یا خورین برادرزاده یا خواهرزاده لطیف is my nephew لطیف is my nephew لطیف is my nephew لطیف زما وراره دی لطیف برادرزاده من است لطیف is my nephew grandson 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 المسی نواسه زلیخا has a grandson زلیخا has a grandson زلیخا یو المسی لري زلیخا یک نواسه دارد granddaughter 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 المسی نواسه Your granddaughter is beautiful Your granddaughter is beautiful ستا المسی ښکلې ده نواسه تو مقبول است niece 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 وریره یا خورزه خواهرزاده یا برادرزاده که دختر باشه My niece is my world My niece is my world زما وریره یا زما خورزه زما نړۍ ده خواهرزاده یا برادرزاده هم دنیای من است stepfather stepfather پلندر یا پدر ناسکه دوستانو step دلته کولی شو چې له مادر سره اضافه کو له خور له ورور له هر یو سره کولی شو چې موږ تاسو step اضافه کو نو هغه ناسکه ته اشاره کوي لکه step mother ناسکه مور step sister ناسکه خور step brother ناسکه ورور step son ناسکه زوی step daughter ناسکه لور دوستان عزیز میتونیم که امرای همه اینا ما step اضافه کنیم پس ناسکه میشه مثلا step mother مادر ناسکه step sister خواهر ناسکه و همین قسم step daughter دختر ناسکه in-laws in-laws خسرخیل My in-laws are from Afghanistan My in-laws are from Afghanistan My in-laws are from Afghanistan زما خسرخیل د افغانستان دی خسرخیل های من از افغانستان هستند
father-in-law, 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 father-in-law. خسر. Who is your father-in-law? Who is your father-in-law? Who is your father-in-law? ستا خسر څوک دی؟ خسر تو کی است؟ Who is your father-in-law? husband, 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 husband. خاوند میړه یا شوهر. Her husband is a doctor. Her husband is a doctor. Her husband is a doctor. د هغې میړه ډاکټر دی یا د هغې خاوند ډاکټر دی. شوهر او دکتر است. wife, wife, wife. میرمن یا خزه. خانم یا همسر. Karim's wife is a teacher. Karim's wife is a teacher. Karim's wife is a teacher. د کریم خزه یوه ښوونکې ده. زن کریم یک معلمه است. mother-in-law, mother-in-law. خواخې. خشو. daughter-in-law, daughter-in-law. انگور یا سنو یا آروس ما میگیم ددری. son-in-law, son-in-law, son-in-law. زوم. داماد. co-wife, co-wife, co-wife. بن یا انباق. بن دوستانو چې یو کس دوه ښځې ولري هغه دوه ښځې په خپلو کې بنې کیږي نو هغې ته وایي co-wife. دوستانو دا و د کورنۍ د غړو نومونه چې په انګلیسي کې څه رقم موږ تاسو وایو. نو اوس له تاسو څخه هیله کوم چې په کامنټ کې یوه جمله جوړه کړئ او په هغې کې د کورنۍ د غړي نوم استعمال کړئ. دوستان عزیز اینان بود اسمای اعضای فامیل. امیدوار هستم که درست فهمیده باشین و حالا از شما خواهش میکنم که در کامنت یک جمله را بنویسین و یکی از نامهای اعضای فامیل را در آن استعمال کنین. دوستان عزیز خیلی مهم است که شما کامنت کنین چون وقتی کامنت کنین من میتونم که با شما مکالمه داشته باشم و بفهمم که آیا شما فهمیدین و یا خیر. دوستانو نو کامنت خامخا وکړئ ځکه چې ماته معلومیږي چې آیا تاسو ورباندې پوه شوي یاستئ او که نه. بیا هم له تاسو ټولو مننه. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.